هغه شاعران چې کم شاعران د مولا سپکاوي کوي هغې ته یو نظم دی ژوند کې چې ګام په ګام مولا ته ضرورت لري ته یو څو ګیلې له تا نه زړه باندې ترننه لرم یو څو ګیلې له تا نه زړه باندې ترننه لرم زما د قام ځینې شاعره یو پوښتنه لرم ته د مولا سپکاوي ولې کوې څه کوي د جهنم په منځ کې کنده ځان له خپله کوي د خدای نیکبخته مقام څومره دی اوچت د مولا ته چې نن څه هم یې نو دا د برکت د مولا مننه د خدای نیکبخته مقام څومره دی اوچت د مولا ته چې نن څه هم یې نو دا د برکت د مولا ته چې ماشوم وي الف ب نه هم مولا خبر کړي د ژوند د ښې او د توهې نه هم مولا خبر کړي بیا چې لږ ښه شوې د قرآن یې سپارې در زده کړي مونځ یې در زده کړلو او شپږ یې کلمې در زده کړي بیا د روجې په مسلو باندې یې هم پوهه کړي په زکاتونو صدقو باندې یې هم پوهه کړي بیا یې د بدو او د ښو درته تمیز وښودو درته یې حق د ګاونډي او د عزیز وښودو مننه بیا یې د بدو او د ښو درته تمیز وښودو درته یې حق د ګاونډي او د عزیز وښودو بیا د واده چې شوي نکاح درله مولا وکړله د ښه ژوندون دپاره تاله یې دعا وکړله خو چې شاعر شولې او تا چې شاعري شروع کړه تا په هر شعر کې د مولا په سپکاوي شروع کړه مننه خو چې شاعر شولې او تا چې شاعري شروع کړه تا په هر شعر کې د مولا په سپکاوي شروع کړه تا د ادب په نوم مولا پسې قصې شروع کړې تا خو وارث د انبیا پسې نخرې شروع کړې تا په شعرونو کې مولا ته فسادي وویل تا ترخګر ورته او تا ورته وحشي وویل مننه تا په شعرونو کې مولا ته فسادي وویل تا ترخګر ورته او تا ورته وحشي وویل ستا د دې دومره نفرتونو باوجود شاعره د دې کینو او حسدونو باوجود شاعره دغه مولا در سره مینه محبت هم کوي د زنکدن په وخت کې تا ته تلاوت هم کوي ته چې وفات شي نو په تا بیا جنازه هم کوي په تا پسې بیا د ختمونو سلسله هم کوي ته چې وفات شي نو په تا بیا جنازه هم کوي په تا پسې بیا د ختمونو سلسله هم کوي بیا د بخښنې سوال د پاک غني سبحان دی کوي د قبر سر ته تلاوت د پاک قرآن دی کوي چې ستا په بدو او په ښو کې پکارېږي مولا ستا په جرګو او مرکو کې پکارېږي مولا نو بیا په ګم غرض مولا نه دومره کرکه کوي داسې په کوم دلیل مولا پسې ته سپکه کوي په کوم جواز باندې مولا نه بیا نفرت لري ته ژوند کې چې ګام په ګام مولا ته ضرورت لري ته په کوم جواز باندې مولا نه بیا نفرت لري ته ژوند کې چې ګام په ګام مولا ته ضرورت لري ته ژوند کې چې ګام په ګام مولا ته ضرورت لري ته